تارک یو خو نجات قربان غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شپږ هغه جنجالونه، شپږ هغه بحثونه، شپږ هغه ځایونه چې په هغه کې له دغه خلکو سره مخامخ کېدل او بحث مباحثه ورسره کول او ورسره ټینګېدل او ضد ورسره کول به انسان خپل عزت پکې بایلي. انسان به خپل ځان ته تاوان او نقصان رسوي. ما ته به د چا په نصیب خلک به ملامتي پر چا وایي، بد به د چا وایي. یاد وساتئ دا به خامخا ستا په ژوند کې راځي، خامخا په یو نه یو رنګ، په یو نه یو شکل باندې. اول له خپل مور و پلار سره، همدغه رنګه له خویندو او ورونو سره او د دغسې ژوندي تیرونو قریبانو سره. له مور و پلار نه قربان خویندې او ورونه هم دغه رنګه راواخلي. که د دې سره انسان په ضد سي نو انسان به د اخلاق بلل کېږي، انسان بې وفا بلل کېږي، انسان احسان فراموشه بلل کېږي. همدغه ستا پلار او مور ډېر احسانونه در سره کړي دي چې انسان یې چې ټول عمر یې په شا په کعبه شریفه کې وګرځوي نشي ور ادا کولی. ولو که دوی نن چې دوی هر څنګه زه غیر مسلم دي، خو بیا هم ته په ماشومتوب کې راپاللی، همدغه مور ستا خدمت په تورې شپه او په ورځ کړی دي، هېڅ اجر و بدل یې نه دي درنه غوښتي، تمه یې هم نه ده درته کړې. که به انسان نه جوړولو دوی هم در سره ویښ پاته شوي دي، تر تا ډېر غم پر دوی هم تېر شوی دي. نورې منډې ترنې خو هلته مشهور په دوی پسې به هم خوب زارېدی چې تا به نه خندل، دوی به هم در سره ژړل. همدارنګه خویندې او ورونه د ژوندیوالي له وجې، د قرابتدارۍ له وجې، د وسیلې رحمۍ له وجې، د دې سره د تعلقاتو د مجبوریت له خاطره چې یو ورور خپلې خور ورور ته محتاج دی، نو انسان یې باید دغومره خیال وساتي. د دې سره په ځین نیولو کې د انسان هیڅ خیر نسته، بلکې سراسر نقصان دی. نقصان په بحث کې خیر نسته چې دی وي دا رنګه ده که په جارو په قربان خبره منله، خو ټیک دی کني ورته یو کال نه 10 کاله لا مخکې دغه رنګوله چې زه نه وم پیدا سویله دغه رنګوله. صحیح دی، تاوان دی خو ورسره وي منه خبر. دوستانو د خیر خبره ده مې درته وکړله، نور مې خوښه خپله ده، ستاسو د دنیا او د آخرت د ګټې خبره ده، نور مې خوښه خپله ده. هر سړی د خپل ځان اختیار لري او قاضي دی. د دې سره په ضد نیولو کې، د دې سره په بحث و مباحثه کې، د دې سره په جنگ او جنجال کې، د دې سره دی وي توره ده توابوره ده، په دې کې هیڅ خیر د انسان نسته. بې عزتي د انسان کې پکښې کې، د ملامتي د انسان کې پکښې کې، د په هر څه ته په ملامتي. د پښتنو یو مثال دی، په کفر او په اسلام، په پښتانو په هغه بل څه شو ته وایي، یعنی په قوم او په بې قومه کې ته به ملامتي. هر څوک چې یو پلار دی وایي ته د پلار سره څنګه خبره کوي، وایي ورور دی بس. دوم له هغه چا سره چې له تا سره احسان کړی، د هغه نیکي او د هغه ښېګڼه چې هغو له تا سره کړې ده، په بد وخت کې ستا مرسته کړې ده، پورې درته درکړې دي، کور یې درکړی دی، د کور په جوړولو کې مرسته در سره کړې ده او دغه رنګه نور، نو د محسن او د احسان کوونکي احسان او حق باید هیر نسی. که نور نه درنه خفه او زهیر او درته بدی باید رونه رسیږي، بیا خاص کر په داسې امورو کې چې په هغه کې ستا هیڅ حق هم په هغه باندې نه جوړېږي، یعنې هغه ناجایزه بلکل. نو څنګه هغه احسان ته پښو لاندې کوي؟ ستا په بد وخت کې څوک نه سره ولاړ، دا کاروبار کې چا راپورته کړي، په شراکت کې درته چا ونډه درکړله، د کور د عزت او د شهرت خاوند چا کړلی. نن چې ته کامیابۍ ته رسېدلی، هغه ځینې خو باید هېرې نه کړې، هغه وږي خو باید نه کړې هېر،
کوششونه خو باید نه کېږي و یو یې په نوم نه اخیستلو ښه ایسېږي او بل یې په نوم یادولو ښه ایسېږي. په نوم نه اخیستلو هغه څوک ښه ایسېږي چې احسان یې درسره کړی دی، په یادولو یې هغه څوک ښه ایسېږي چې تا سره احسان چا کړی دی، ته وایه کور دې ودان سه. نبي علیه السلام وایي څوک چې د خلکو شکر ادا نه کړي هغه د الله هم شاکر نشي جوړېدی. چې یعنې په انسان کې بیخي د شکر او د احسان د منلو ماده نه وي، هغه د الله شکر هم بیا نه مني. هغه دا په سوچ کې چې الله نه ما سره څه کړي. الله اعوذ بالله استغفر الله. همدارنګه دریم له عاجز او له ضعیف او له ناتوانه سره شخړه. لکه مثال به موږ تاسو د خپل کور ولاوي او عاجز د عاجزۍ کوټه راواخلو، ښځه راواخلو، کېدای سي هغه به داسې یو خبرې درته وکړي چې د بد اخلاقۍ به وي، کېدای سي هغه به داسې خبرې درته وکړي چې تا د عزت نه کولو به وي، کېدای سي ژبه به در سره اوږده کړي، خاوند به یې ته به حق ورباندې لرې او داسې نورې. لیکن له دې کمزوري انسان ته په ازار ورکولو ستا بهادري نه بلکې ستا ضلالت ښکاره کېږي چې ته سپک انسان یې. ته دې ته نه ګورې چې عاجز انسان دی، کمزوري دی. لکه اوس یو سپین ږیری ته ځوان ورلاسي سوکانو ته کش کړي، یو کوچني ته یو لوی سړی، سور سړی، درمیاله سړی کوچني ته ورسېدلی، خلک به څه وایي؟ ولو که ته پر حاکم یې، خو دلته به د دې خلکو سره په ضد کېږي نه په جنګ کېږي به نه. دې کې به ته ډېر احتیاط کوې. له ضعیف او عاجز انسان سره شخړه دا د انسان کمال نه بلکې د کمزورتیا در ټولو لویه نښه ده، د ذلت در ټولو لویه نښه ده، د بې غیرتوب در ټولو لویه نښه ده. وړاندې دا ده چې په وسه دې د سوک پر ځای چې پلاخه دې پر ځای سوک پرئ، خو ته مثال بلکې هغو سره احسان هم په دا بدو سره بیروه کړي. پرم خپل سر خلاص کی. څلرم له احمق او ناپوه او جاهل شخص او سړي سره په سر کېده چې ته پوه سې چې هغه ناپوه دی او بې تجربې دی او بې علم دی او جاهل دی او داسې دی او د هغو سره بحث بې ګټې دی. خپل ځان پکې ذلیله کوي. څه لپاره دونه ځان ستړی کوي؟ پنځوسم هغه یو پلانې پر مزغو مه راټولېږه، بس دغه خبره ده. پنځم له هغه چا سره چې ډیر زیات درته قوي، ډیر زیات زورور دی. هوښیار انسان تل په دې باندې پوهېږي چې کله باید زه خبره وکړم، کله باید چوپ پاتې شم، کله باید زه بله لار انتخاب کړم، کله په دې کې مې د ځان عزت دی، په دې کې مې بې عزتیا ده. دا د تیښتې او د کمزورۍ لاره نه ده چې انسان و دې ځای ته سوچ وکړي، فکر وکړي، د عقل او د سمجه کار واخلي، بلکې دا د انسان د خپل عزت د ساتلو او د احترام د ساتلو ډېر لویه خبره ده. ته چې داسې چا سره په سر سي چې هغه درته سل چنده زورور وي، هغه درته ډېر زیات زورور وي، نو خو بس هغه په چم خوله به دې درته بګیږي. نو او بل حکمت دا دی، عقل دا دی، پوهه دا ده چې بریا او کامیابي تل په ګټلو کې نه وي، بلکې په دې کې هم وي چې کله انسان د داسې خلکو سره مخامخ سي چې هغه د پلار دی، د پلار د حق په وجه، د مشرتوب، د خدای د رضا په خاطر، تر هر څه چې نه یې ملامت ورته زه ملامت یم. ته ودې ته وګورې چې سپین ږیری دی، عاجزه دی، ښځه ده، ناتوانه ده. ته ودې ته وګورې چې د ما خو به زورور نه وي. ته ودې ته وګورې چې څه کوم ځای د خاموشه کېدو دی، کوم ځای د ګایېدو دی. دا جاهل دی، دا زما خبره مني نه مني، څه چم کې، بس دا ډېرې د پیدې خبرې.